سلامونه نیکی هیله احترامات زه اکرام او تاسو ګورئ ټیک رک سټوډیو نننۍ ویډیو چې دا هغه زموږ د یو ایپ په حوالې سره ده چې هغه زموږ سره تاسو به پیژنئ هم زیاتتر خلکو چې دی نو هغه استعمال کړی به وي او داسې خلک هم ډېر شته چې هغو به هغه د سره چې دی نو استعمال کړی نه وي نو دا ویډیو د هغه کسانو دپاره ده چې هغه ایپ چې دی هغو پیژني هم نه او که فرض که څوک پیژني نو ځینې ټولز پکې داسې دي چې په هغې باندې پوهېږي نه چې دا موږ څنګه استعمال کړو نو نننۍ ویډیو د کیم سکینر په حوالې سره دا کیم سکینر څه کار کوي کیم سکینر زموږ په څه ځایونو کې په کار راتلی شي نو که تاسو کتلي سټوډنټانو ته چې کله نوټس د یو کس سره نوټس دي او د هغې نه تصویران وباسي د نورو په کار دي نو هغه تصویران چې دی هغه اکثر په وټساپ باندې جدا جدا تصویران سینډ کړي نو د دې نه یو پی ډي اف فایل رغول بیا که تاسو دا تصویر چې کله په کیمره وباسئ نو هغه تصویر داسې خړ شانتي وي نو هغه تصویر تاسو صفا کولی هم شئ د دې دا ایپ چې کوم دی د تاسو سره د هغې پوره سیټینګ کوي د هغې کراپ کولی شئ هغه تاسو چې دی هغه د هغې سیټینګ کولی شئ هغې برایټنس وغیره چې دی نو هغه تاسو په دې ایپ کې سیټ کولی شئ او د هغې تاسو یو پی ډي اف فایل هم جوړولی شئ چې تاسو هغه په وټساپ باندې یا په ایمیل باندې هم سینډ کولی شئ او تاسو د هغې نه په اسانۍ سره یو پرنټ هم اخیستی شئ یو فایل نوټ ته هم رغولی شئ چې ستاسو سره په موبایل کې یا په ګوګل ډرایو کې یا په ستاسو په پي سي کې چې دی نو هغه به پروت دي نو دا به مونږ څنګه کوو دا ایپ کوم یو دی او دا مونږ ډاونلوډ کوو څنګه استعمالو به څنګه دا نوې ویډیو چې ده په دې کې مونږ دا زده کوو نو تاسو به څه وکئ تاسو به لاړ شئ پلی سټور ته تاسو کله پلی سټور ته راشئ نو پلی سټور کې به تاسو په سرچ کې ولیکئ کیم سکینر دا یې ما لیکلی دی کیم سکینر ټیک ده کیم سکینر تاسو کله ولیکو نو ستاسو سره به دا یو کیم سکینر کولاو شي نو د دې تاسو کتلی شئ د دې ریویوز هر څه به وګورئ داسې نه چې تاسو د دې ریلیټډ چېرته بل ایپ انسټال کوئ نو د هغې فیچر او د دې فیچر د دې فنکشن او د هغې فنکشن کې به فرق وي نو دې زموږ سره چې دی نو 4.5 ریټینګ دی او 3 میلیون ریویوز دي مطلب دومره خلک چې دی نو دا ایپ استعمالی 3 میلیون ریویوز دي په دې باندې صحیح ده او د دې چې دی د 100 میلیون نه سیوا ډاونلوډز دي د 100 میلیون نه سیوا خلکو ډاونلوډ کړی دی او استعمالی یې نو ډېر د کار ایپ دی او په ډېر ځایونو کې چې دی زموږ په کار راتلی شي نو تاسو به دا ډاونلوډ کوئ زما سره الریډي ما ډاونلوډ کړی دی د ویډیو د مطلب چې ویډیو اوږده نه شي د هغې دپاره نو زه به څه وکړم زه به اوپن بټن باندې کلیک کړم نو تاسو چې کله دا کولاو کوئ د دې ایپ چې دی هغه انټرفیس تاسو سره څه دا قسمه به وي نو په دې کې تاسو که خیال وکئ د لاندې د کیمرې دا کم نشان چې دی په دې باندې چې کله تاسو کلیک وکئ نو څه به وشي ستاسو سره به یو داسې ځای کولاو شي ټیک ده اوس فار ایګزامپل دا زما سره نوټ دی او زه د دې نه یو تصویر ویسته غواړم نو زه به څه وکړم دلته به راشم او د دې نه به زه یو تصویر وباسم تاسو ګورئ د دې نه چې کله زه دلته کلیک وکړم د دې نه به یو تصویر وځي او چې د دې نه تصویر ووتو نو تاسو به څه وکئ اوس تاسو ګورئ دې اټومیټک چې دی نو زموږ سره راواغستل د کراپ دپاره کوم اټومیټک چې دا دونه ځای چې دی په دې کې لیکل دي د دوی به دا په کار دا اټومیټک ډیټیکټ کوي دا ایپ چې دی نو موږ وایو چې یاره نه زموږ سره دا بله ځای چې دی دا پکې هم راشي نو تاسو دې ګول ځای کې وګورئ تاسو ته ښایي دا پلس نشان چې تاسو په کوم ځای راوستو د دغه ځای پورې به دې ځای کټ کوئ ټیک ده نو دا بره سر چې دی دا موږ دا پوینټ ونیو او دغه ځای ته یې وبوتلو دغه شان موږ دا لاندینی پوینټ چې دی دا ونیو او دلته یې راوستو او دا یې ونیو او دلته کې راوستو ټیک ده اوس چې کله تاسو که فرض کړه دا ستاسو سره سکین شوی تاسو تصویر ویستی خو داسې تصویر یا ستاسو سره په ګیلري کې یو تصویر پروت وي هغه تاسو دلته کې راوړئ تاسو ته طریقه ښیم چې څنګه به راوړئ او هغه ستاسو سره داسې ټیک ده نو هغه تاسو د دې ځای نه چې دی نو هغه د دې روټیټ په مدد سره چې دی هغه تاسو څه کولی شئ چې هغه تاسو سیټ کولی شئ ټیک ده یا لیفټ یا رایټ نو تاسو به څه وکئ نیکسټ بټن چې تاسو ووایئ نو تاسو وګورئ د دې تاسو سره یو قسمه سکینینګ وکړو او فلټر یې به مې اپلای کوو مختلف فلټرز دي په دې کې زموږ سره چې هغه تاسو کتلی شئ بلیک اینډ وایټ موډ دی پکې او داسې مختلف نو تاسو ګورئ دا ریډیبل فارمیټ ته چې دی نو راغی که خیال وکئ نو دلته کې زموږ سره دې سیټ ته چې دی نو دا ټیکسټ سلیکشن ته کټ شوی دی نو دا به تاسو څنګه سیټ کوئ تاسو به څه وکئ چې تاسو به واپس راشئ بیک به راشئ او چې دی دلته کې به تاسو دا ځای چې دی نو دا تاسو لږ سیوا سلیکټ کړئ ټیک ده داسې دا به تاسو داسې سلیکټ کړئ چې ټیکسټ پکې پوره راشي اوس تاسو نیکسټ ووایئ دی به ستاسو سره داسې دا سکین کې ټیک ده لږ شان ټایم چې دی والي د دې د کوالټي تاسو ګورئ دا بالکل صحیح شي او دا ریډیبل شو اوس تاسو ګورئ ریډیبل شو نو کله تاسو د ټیک نشان ووایئ نو دی به څه شي دا به ستاسو سره سیو شي او اوس تاسو په دې کې یو بل پیج ایډ کول غواړئ نو تاسو په دې کې څومره پیجز چې ایډ کول غواړئ به تاسو د دې نه ټیپ ټو ایډ نیو پیجز باندې کلیک کړئ نو دې تاسو ایډ کولی شئ که تاسو تصویر وباسئ نوی نو تاسو دې نه کیمرې باندې کلیک کړئ او که تاسو دلته نوی فایل چې دی نو هغه تاسو چې دی نو تصویران وباسئ او دلته کې ایډ کول غواړئ نو تاسو داسې کولی شئ
فار ایگزامپل دا زما سره یو پکچر راغی نور زما سره ما په ګیلري کې چې دی ما سره پراته دي ما په کیمرا باندې ویستي دي نو هغه به دلته څنګه راوړم تاسو به داسې وکړئ دې باندې چې دی درې ټکو والا دا کم نشانونه چې دي په دې تاسو کلیک کوئ دلته کې امپورټ فرام ګیلري لیکل دی په دې باندې تاسو کله کلیک وکړئ نو دا ستاسو سره پکچرز دي صحیح ده دا پکچرز ما ویستي دي دا ما څه چل وکړو ما وی چې دا پکچر زه دلته راوړم 9 پکچر ما سلیکټ کړل او دلته کې مې څه وکړو چې ما که آټو کراپ والا کم نشان چې دی دا لګېدلی وي نو دی به ستاسو سره اټومیټک چې دی کم ټیکس ځیګونه چې دي ټیکس والا ځیګونه کم ځای کې چې ټیکس وي نو به دی راواخلي صحیح ده او که فرض که تاسو دا لر کوئ نو دی بیا تاسو یو فایل چې دی په خپله کراپ کوئ نو فرض که مونږ دا لګول دی امپورټ باندې مونږ کلیک کو نو اوس دا 9 پیجز چې دي هغه زموږ سره امپورټ کېږي د ایپ ته او د دې نه مونږ یو پی ډي ایف فایل لګو چې هغه مونږ خپل یو ملګري ته سینډ کول غواړو چې هغه ته ځان له هلته کې پرنټ ویستل غواړي او هغه بیا چې دی نو د هغې نه څه فایده اخیستل غواړي نو هغه مونږ څنګه کوو دا پیجز زما سره چې دی نو دلته کې امپورټ شول او اوس تاسو ګورئ دا پروسیسینګ کوي پروسیسینګ څه کوي کراپ کول مطلب دا ایپ لګیا دی په خپله هغه ځایونه کراپ کوي کوم ځای کې چې ټیکسټ دی او په خپله چې دی نو د هغې سیټینګ کوي د هغې کم برایټنس کنټراسټ چې دی هغه په خپله برابروي نو دا پروسس چې دی دا یو خاص ټایم اخلي لږ شان ټایم اخلي نو هغه تاسو چې دی نو د دې ایپ په مدد سره چې دی داسې چې دی دا ایپ چې دی ډېر زیات د کار ایپ دی تاسو ګورئ دا ټول سیټینګ دی په خپله کوي اوس په دې کې فرض که تاسو ته ښکاري چې په دې کې مونږ چې دی نو هغه ځای زمونږ په دې ځای کې دا کراپ کړی دی خو دا د ایپ غلط کړی دی یا صحیح کړی دی نو تاسو څنګه کولی شئ که فرض که دی غلط کړی دی نو تاسو بره د کراپ ته نشان نه په دې تاسو کله کلیک کوئ دی به ستاسو سره اوریجنل فایل کولاو کړي اوریجنل فایل چې دی تاسو داسې کول غواړئ چې دا ځای پکې زموږ سره راشي نو هغه تاسو داسې راوستی شئ چې دا پیج نمبر پکې لاندې راشي نو تاسو داسې کوئ او بیا نیکسټ باندې کلیک کوئ نو دا پیج دا سیټینګ چې دی دا به ستاسو سره وشي دا ټیک کوئ اوس د دې علاوه زموږ سره نور پیجز دي صحیح ده دا به مونږ بیک راشو د دې نه او زموږ سره دا پیج دی نو دغه شان دا پیجونه تاسو وګورئ په دې کې ستاسو سره سیټینګ کولی هغه تاسو وکئ بیا د دې نه مونږ یو پی ډي ایف فایل لګو تاسو ګورئ دا کوم ځای چې دن نه دی ډیټیکټ کړی که نه دی ایپ نو هغه به تاسو په دې کې کراپ کې راولئ ټیک ده په دې ایریا کې به یې راولئ نو دا هم زموږ سره ټیک شو دې نه مونږ بیک راشو او دلته کې بس چلو شو دا اوس زموږ سره دا چې دي دا پیجز تاسو وګورئ دا وران دي مطلب داسې دي مونږ وایو چې یار دا داسې ولاړ رالی نو هغه مونږ به دې کله کلیک وکړو نو اوس تاسو ګورئ د روټیټ دا اپشن تاسو ته ښکاري د دې نه دا روټیټ په دې تاسو یو پیره کلیک کو بیا یو کلیک کو او بیا یو کلیک کو دې څه شو ورټیکل ټیک ده پورټریټ شو زموږ سره اوس تاسو د دې نه بیک شئ نو تاسو ګورئ دا ټیک شو اوس دا یو ټیک کول غواړئ نو دی به تاسو سره تاسو روټیټ وهئ داسې دی به ستاسو سره څه شي روټیټ شي ټیک ده نو دغه طریقه د دغه شان تاسو دا نور هم کولی شئ او زه وایم چې ویډیو ډېره لینتي نه شي اوږده نه شي نو دې وجې نه دغه ځای پورې ما تاسو پوه کړئ چې دا به تاسو څنګه کوئ اوس تاسو دا ډایري کوم دی یو ملګري سره شیر کولی شئ په واټساپ باندې ایمیل باندې یا بلوټوث باندې نو که فرض که تاسو دې نه پی ډي ایف راغول غواړئ پی ډي ایف فایل بیا لیږل غواړئ یا پی ډي ایف نه بیا پرنټ ورکول غواړئ چاله ورکوئ چې یار دا پرنټ کا نو تاسو چې دلته برا چې دی نو اول تاسو دلې یو نیم ورکوئ تاسو ته پته لګي چې یار دا کم فایل دی چې بیا تاسو په ډاکومنټ کې هلته معلومولی شئ تاسو په دې کله کلیک وکړئ دا نیو ډاکومنټ چې لیکلی دی او دا کراس کوئ د دې نه تاسو کله ولیکل چې نوټس د دې فرض که زموږ سره دا یو نوټ زموږ سره نوټس نیم راغی پی ډي ایف باندې تاسو کلیک وکړئ نو پی ډي ایف چې دی تاسو ته به دا ځای راواخلي صحیح ده نو بس تاسو کله دا شیر دا بټن چې کوم دی نو په دې شیر بټن باندې تاسو کلیک کوئ نو په شیر بټن کې تاسو سره دا مختلف آپشن نه واخلي سیو ټو لوکل نه مطلب دا دی چې تاسو په موبایل کې پی ډي ایف فایل سیو کول غواړئ واټساپ جیمیل سینډ ټو پی سي یو پی سي ته یې لیږل غواړئ او چې دی نو زموږ سره مختلف کوم آپشنز چې تاسو کتلی شئ زه یم چې یاره په موبایل کې سیو کوم نو سیو ټو لوکل باندې مې کلیک کوم تاسو وګورئ زما ته دا ځای ماته وښود چې دا په سټوریج او په دغه فولډر کې چې دی دا ستاسو سره دا فایل سیو شو صحیح ده نو دا فایل زه تاسو ته ښیم چې دا فایل څنګه دی زه رالم مای فایلز ته په دې کې به زه چې دی نو راشم او انټرنل سټوریج ته په انټرنل سټوریج کې به ستاسو سره یو فولډر وي کیم سکینر په نوم باندې کیم سکینر ته چې تاسو کله راشئ نو په دې کې به ستاسو سره چې دی مختلف د هغې فارمیټ وي په دې کې مونږ پی ډي ایف ته راشو نو پی ډي ایف کې تاسو وګورئ د نوټس په نوم باندې زموږ سره یو پی ډي ایف پروت دی دا به مونږ څه وکړو دا به مونږ کولاو کړو په پی ډي ایف ویور کې دا بار موبایل کې چې دی نو نن سبا چې کوم انډرایډ دی په ټولو کې پی ډي ایف ویور چې دی هغه انسټال وي تاسو ګورئ د دې نه زموږ سره یو پی ډي ایف فایل چې دی هغه جوړ شوی دی دا اوس مونږ چاته سینډ کول غواړو
نو موږ چې دا کم نشان وو په دې کې زموږ سره سینډ فایل والا کم بټن چې دی په دې باندې موږ کلیک کوو او اوس چې دی نو تاسو دا په څه لیږل غواړئ واتساپ باندې لیږل غواړئ په هر څه چې لیږل غواړئ نو تاسو دا سینډ کولی شئ ټیک ته چې تاسو په دې کې هغه ته کانټیکټ سلیکټ کړئ هغه ته سینډ کړئ نو دا ډېر په اسانۍ سره کولی شئ د دې نه علاوه چې دی نو فار ایگزامپل ستاسو شناختی کارت دی ستاسو ان آی سی دا او تاسو ته څوک وایي چې یاره دا ان آی سی چې دی ما ته راولېږه د هغه په کار شوي نو زیاتر کسان چې دی ان آی سی له تصویر وباسي خو بیا هغه چې دی ریډیبل نه هغه ریډ کېږي نه هغه ول تصویر ویستی خو چا چې ولیږه چې پرنټ کړي نو هغه ریډ کېږي نه ډېر زیات کمزوري کوالټۍ کې او یا چې دی نو هغې سره نور ایریا داسې راغلی وي چې هغه کارت پکې وړوکی یا نور ایریا ورسره سی وایي نو فار ایگزامپل زه په دې کیم سکینر باندې یو ان آی سی سکین کوم چې هغه به مونږ څنګه سکین کوو او مونږ څنګه لیږو چې هغه هلته کې یو کس پرنټ کول غواړي چې ډېر په اسانۍ سره او په ښه کوالټۍ کې هغه ته هلته پرنټ شي نو مونږ به څه وکړو د دې نه زه بیک رالم دا فایل زما سره کمپلیټ شو په دې کې تاسو نور پیجز ایډ کول غواړئ نو تاسو چې کله دا فایل کولاو کوئ او دلته کې لاندې راشئ دا ستاسو سره په دې کې تاسو ملټیپل نور پیجز ایډ کولی شئ چې د دې نه راشئ او امپورټ فرام ګیلري ووایئ نو ستاسو سره به دلته کې چې نور فایل زوم راشي بیا تاسو سیو کولی شئ څومره ستاسو پیجز چې دی تاسو دلته کې راوړی شئ اوس ما څه وکړو د کیمرې دا نشان مې ووو فار ایگزامپل دا زما سره چې دی نو دا زما سره ان آی سی دی صحیح ده دلته دې نه ما تصویر ویستو دی به اتومیټک دا ډیټیکټ کړي خو دی چې دی نو که فرض که په دې کې څه مسله وي او زه یې سیوا ډیټیکټ کړی نو تاسو به څه وکئ چې تاسو به دا لږ سیټینګ دی له وکئ او چې دی نو تاسو به دا کم نیکسټ والا نشان چې دی په دې باندې کلیک کئ دی به ستاسو سره دا سکین کړي نو دا ستاسو ان آی سی شوه او ستاسو دا چې دی نو سیو کولی هم شئ که فرض که تاسو دا سیو کول غواړئ چې سیو یې کوئ او که فرض که دا تاسو چې دی نو مطلب سینډ کول غواړئ چاته نو سینډ کولی هم شئ او سیو کولی هم شئ چې تاسو دا په پی ډي ایف فارمیټ کې سیو کړئ نو دی به ستاسو سره په ښه کوالټۍ سره راشي او تاسو دې نه دې له یو نیم ورکوئ فرض که دې له ما نیم ورکړو چې سی ان آی سی خو دا ان آی سی نه دی مونږ فار ایگزامپل واغستو د زموږ سره هسې یو زونګ والا سیم لکه سیم چې کوم کارډ یا هغه کارډ دی نو دلته کې مونږ ته ولیکو چې کارډ فرنټ یا کارډ د دې پسې مونږ بل چې دی هغه بیا کارډ بیک واخلو دا مونږ اوکې کو او دلته کې مونږ شیر باندې کلیک وکړو او مونږ چې دی نو سیو ټو لوکل کو دا به زموږ سره په کوم ځای کې پروت دي چې مونږ هغه خپل فایل او فولډر ته لاړ شو په دې کې مونږ لاړ شو انټرنل سټوریج ته ټیک ده انټرنل سټوریج کې چې مونږ سره به کیم سکینر په نوم باندې چې دی نو یو فایل یې ټیک ده دلته کې مونږ راشو پی ډي ایف ته به راشو په پی ډي ایف کې تاسو ګورئ کارډ فرنټ چې دی نو هغه زموږ سره یو فایل چې دی نو هغه پروت دی نو د دې په مدد سره چې دی تاسو دغه شانتي خپل ډاکومنټ سکین کولی شئ خپل ان آی سی سکین کولی شئ او د هغې کراپ او روټیټ وغیره هر څه کولی شئ سیټینګ یې کولی شئ نو دا ایپ چې دی امید دی چې دا به ستاسو ډېر زیات په کارېږي کم سټوډنټان چې دي هغو اکثر چې دی نوټس داسې یو کس لیکلي چې هغه ریګولر کلاسز اخلي هغه لیکلي نو نور کسان بیا د هغې نه چې دی نو تصویران که وباسي نو فرض که هغه تصویران وباسي هغه ډېر زیات خړي نو هغه بیا صحیح نه ښکاري که زه تاسو ته وښیم نو دا تصویران زه تاسو ته وښیم چې تصویر کله وویستی شي نو هغه څنګه وي او زموږ سره په پی ډي ایف فایل کې چې دی نو هغه څنګه راغی تاسو وګورئ دا زما سره پی ډي ایف والا کوم ما چې کوم تصویر ویستی دی که نه زما سره داسې دی او پی ډي ایف فایل چې کله موږ د دې نه جوړ کړو نو هغه زموږ سره څنګه دی تاسو هغه وګورئ چې د هغې څنګه کوالټي ده او د دې څنګه کوالټي وه زه اوس تاسو ته ښیم زموږ کیم سکینر ته رالو او په دې کې زما سره پی ډي ایف دی او زموږ سره دا نوټس دی تاسو په دې کې چې دی نو هغه لیکای ته وګورئ چې څونه په صفایۍ سره راغلی ده او په تصویر کې وګورئ نو د دې تاسو پرنټ والی بالکل په صفایۍ سره چې دی نو هغه به راشي او تاسو به هغه ریډ کولی شئ ټیک ده نو امید دی ویډیو به ستاسو خوښه شوي که ویډیو ستاسو خوښه شوي او داسې نورې ویډیوز چې دی زموږ په دې چینل کې به راځي نو د هغې لپاره چینل سبسکرایب کړئ او ملګرو سره هم شیر کړئ ویډیو او ویډیو لایک کړئ د نیکسټ ویډیو پورې ماله اجازت راکړئ خپل ډېر ډېر خیال ساتئ د الله په امان